ملګرو د سین شین او خین په څیر پښتانه په زیږې او ګې ویلو کې هم مختلفې لهجې لري. راځو په مثال سره یې واضح کوو. لومبی به زې ژې ته راشو. زې ژې چې ځینې ځایو کې د ژې کلمه په زې سره او ځینو کې د جیم په ډول ویل کیږي. مثلا ځینې خلک وایي ځوند، ځوند، نور وایي ژوند. ځینې داسې هم شته چې وایي ژوند، ژوند. خبره یوه ده خو وینګ یا تلفظ یې درې ډوله ده: ژوند، ژوند، ژوند. لیکوالو ویلي هره هغه کلمه چې پښتانه په دې درې ډوله وایي پکار ده په ژې سره ولیکل شي. که څوک یې ژوند وایي یا یې ژوند وایي خو لیکي به یې په ژې سره، یعنې ژوند. یوازې دا کلمه نه ده. مثلا ژرنده، څوک یې ژرنده بولي او ځینې هم جرنده، خو نه په زې سره لیکل کیږي او نه په جیم سره، بلکې په ژې سره لیکل کیږي. ژرنده. دا ډول ژبه ده. ژبه، ژبه، ژبه. لیکو به یې په څه سره؟ په ژې سره. یعنې هغه کلمې چې ځینې پښتانه یې په زې سره وایي، نور یې په ژې سره وایي او پاتې یې په جیم سره وایي، لیکل کیږي په ژې سره. که چیرې موږ دا کلمه په ژې سره ولیکو، ښېګڼه به یې دا وي چې د املا له ګډوډۍ به مو مخه نیولې وي او بهرنیانو ته به ژبه اسانه شوې وي. اوس راځو ګې او ګاب ته. کله کله به فیسبوک یا نورو ځایو کې له لیکنو سره مخ سوي، د دې په ځای چې ولیکي پوهېږې، لیکي پوهېږې. دلته ګې صحیح ده خو څه شی ورکوي؟ ګاپ ورکوي. هغوی په خپله لهجه کې دا هم پوهېږې ویل کیږي، خو هغوی فکر کوي چې د ګې په ځای به ګاپ سم وي. پښتنو لیکوالو پریکړه کړې چې کومه کلمه په ګې یا ګاب سره ویل کیږي هغه باید په ګې سره ولیکل شي. یعنې په دې برخه کې خپله درې لهجې دي. اصل په کره پښتو کې دوو لهجو ته پام سوی، پوهېږې او پوهېږې ته. خو یوه بله لهجه هم شته چې د پکتیکا مختلفو سیمو کې ویل کیږي. هغوی د پوهېږې یا پوهېږې په ځای څه وایي؟ پوهېزې. مثلا ځینې خلک وایي ته پوهېږې، نور وایي ته پوهېږې. پکتیکا ځینې خلک وایي ته پوهېزې. یا مثلا رسیږي ده، څوک یې رسیږي وایي، څوک یې د ژې په ډول وایي، یعنې دا شی، او څوک یې داسې وایي. خو پکتیکا کې ځینې خلک دا کلمه څنګه وایي؟ رسیږي، 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 رسیږي. په کار د راتلونکي کې که پریکړې کیږي د دې خلکو لهجه هم ورګډه کړل شي او وویل شي چې که کومې کلمې په ګې، ګاپ یا زې سره ویل کیږي د هغو لیکل په څه شي سره درست دي؟ په ګې سره. مثلا ته وایې لیلا خندیږي، ته یې د ګا په ډول تلفظ کې. نورو لهجو کې مثلا د کوټ یا کندهار لور ته دا د ژې په ډول ویل کیږي، وایي لیلا خندیږي. د پکتیکا لور ته ځینې خلک بیا وایي چې لیلا خندیزي. په دې ټولو کې
دا ډول لهجو سره چې مخ کېدی چې په ګاپ ژ ډول یا زې په ډول تلفظ کېده لیکو به یې په څه په ګې سره. یو څوک یې خندیږي ویلی شي، خندیږي هم ویلی سي، خندیزي هم ویلی سي، خو لیکل کېږي به په څه سره؟ په ګې سره. که خپله نه پوهېدی چې دا کلمه په ګاپ ولیکم که په ګې ولیکم یا مثلا د ژ په ډول یې تلفظ کوئ، نو بیا نورو لهجو ته توجه وکړئ چې هغو لهجو کې که په ګاپ یا زې سره ویل کېده تاسو یې په ګې سره ولیکئ. او که چیرې مثلا خپله وایي چې رسیږي، مثلا پکتیکا د سیمې ځوان دی وایي چې ناور را رسیږي، کله چې لیکي بیا به دې ته سوچ کړي چې نور پښتانه دا څنګه وایي، رسیږي وایي که بل ډول، خو ضرور پوهېږي چې رسیږي او رسیږي هم ویل کېږي، نو بیا به څنګه لیکي؟ رسیږي. بیرته لنډیز ته راځو. که تاسو یوه کلمه د زې په ډول، ژ په ډول یا جیم په ډول وایي، لیکه به یې په څه؟ په ژ سره. مثلا ژونده، ژوند هم ویل کېږي، ژوند هم ویل کېږي او ژوند هم، خو لیکو به یې څنګه؟ په ژ سره. دا ډول نورې ورته کلمې هم په دې ډول لیکل کېږي. یا که یوه کلمه وه د ګ، ګاپ یا زې په ډول تلفظ کېده، نو لیکل کېږي به په څه سره؟ په ګ سره. مثلا څوک وایي ځورېږي، ځورېږي، نور وایي ځورېږي، پاتې وایي ځورېږي، لیکل کېږي به دا په څنګه؟ ځورېږي. هیله ده د ژ، زې او جیم په توپیر پوه شوي یاست او همدارنګه مو د ګ توپیر له ګاپ او زې سره هم زده کړی وي.